باندې الله رب ذوالجلال ضروري ګرځولي دي د هغه شخصیاتو په ذات په حواله سره غلطه جبه خوځول، غلط قلم خوځول، غلط هغه محترمو بے احتیاطي کول دغه د انسان د پاره د بې ایمانۍ ذریعه ګرځېږي. په دغه شخصیاتو کې اول نمبر طبقه انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دي. انبیاء علیهم السلام هغه خلک دي چې د دیو د نبوت انتخاب رب ذوالجلال په خپله کړی دی. دې وجې نه زمونږ او ستاسو د انبیاء علیهم السلام په حوالې سره عقیده دا ده چې د الله څومره پیغمبران دي، څومره انبیاء کرام دي، دا ټول له ګناهونو نه پاک دي. موږ ورته په خپله اصطلاح کې معصوم وایو، یعنی هغه څوک چې هغه ساتلی شوي د ګناهونو نه. د نبي په باره کې زمونږ عقیده دا وي چې نبي ته د نبوت ملاوېدو نه مخکې او د نبوت ملاوېدو نه وروسته دا د هر قسمه وړو او لوی ګناهونو نه معصوم وي. دا د الله رب ذوالجلال په نگرانۍ کې وي. د رب ذوالجلال نگراني وي. د هغه نگرانۍ د وجې نه الله رب ذوالجلال یو نبي ګناه ته نه پرېږدي، چاهې هغه وړه ګناه وي، چاهې هغه لویه ګناه وي. ستاسو سمجھ کې خبره نه وي راغلی. زه تاسو ته یو نظیر پیش کوم، تاسو وګورئ یوسف علیه السلام ځواني ده، دې وخت کې لا نبوت نه دی میلاو شوی. د عزیزي مصر بیبي زلیخا هغه په کور کې د یوسف علیه السلام نه د زنا مطالبه کوي. تاسو وګورئ تنهایی ده. د عزیزي مصر بیبي ده چې انتهایی حسین او خوبصورته ده. د یوسف علیه السلام ځواني ده، په دې وخت کې لا نبوت نه دی میلاو شوی. لیکن محترمو زموږ عقیده ده چې هر پیغمبر د نبوت نه مخکې هغه ولی وي، د ولایت مرتبه هغه ته حاصل وي. بیا 40 ساله دور کې الله رب ذوالجلال هغه ته نبوت ورکي. اوس تاسو ګورئ یوسف علیه السلام ته په دې وخت کې نبوت نه دی میلاو شوی. تنهایی هم ده، ځواني هم ده، حسن او ښایست هم ده، موقع او ماحول هم دی. په دغه وخت کې چې کله هغه د ګناه مطالبه کوي، هغه چې کله د زنا مطالبه کوي، یوسف علیه السلام ته الله رب ذوالجلال د یعقوب علیه السلام په شکل کې یو فرشته رالیږي. هغه د یعقوب علیه السلام په شکل کې ده. یعقوب علیه السلام خپل ځان نه دی خبر. یو روایت کې راځي هغې دا ګوته دغسې په خوله کې نیولې ده. یوسف علیه السلام ته مخامخ په نظر باندې راځي. یو روایت کې راځي چې هغه فرشته راځي یوسف علیه السلام ته په دا سینه باندې ګزار ورکوي. او قرآن مجید هغه ذکر کوي کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله رب ذوالجلال فرمایي موږ د یوسف علیه السلام نه لوی وړو کې ګناه هغه دواړه وګرځول. مفسرین لیکي سو او فحشا نه مراد دا دي چې زنا خو لرې خبره ده، هغه د زنا اراده او قصد هم ورنه لري کو. د هغه زړه ته مونږ قصد او اراده د زنا د ګناه هم نه ده راپرېښي. زنا ګناه کول هغه هم ورته نه دي راپرېښي. دغې ته ویله کېږي د رب ذوالجلال نګراني. یا دویم ځای د دغې واقعې متعلق رب ذوالجلال فرمایي ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي. زلیخې د یوسف علیه السلام نه د ګناه مطالبه کړې وه. یوسف علیه السلام به هم قصد کړی وی، اراده به یې کړې وی، خو که چېرته د رب ذوالجلال برهان نه وی کتلی، دلیل یې نه وی کتلی. چونکې دلیل یې وکتو، برهان یې وکتو، دې وجې نه ګناه کول خوښه کې چې د یوسف علیه السلام زړه ته د ګناه قصد او اراده هم نه ده راغلي. دې وجې نه زموږ عقیده ده انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات د لوی وړو ګناهونو نه پاک او معصوم وي. او وجه څه ده؟ قرآن مجید دا عقیده موږ ته ګڼو آیتونو کې بیان کړې ده، لیکن وجه څه ده؟ یو لویه وجه دا ده. تاسو وګورئ انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دا روحاني معالجین وي. الله د انسانیت د روحاني امراضو د علاج دپاره رالیږي. اوس چې کله نبي په خپله په ګناهونو کې اخته شي بیا به دا د نورو څنګه علاج وکړي. تاسو وګورئ یو ډاکټر صاحب یې زموږ او ستاسو تخبیي ته راغلی وي، په دې ځای کې لیکلی وي چې ډاکټر صاحب د کینسر سپیشلیسټ دی او هغه ډاکټر صاحب په خپله په کینسر کې مبتلا وي. بیا به ستاسو د پیرسدو څوک هم د هغې نه علاج ورکړي. ورته به ډاکټر صاحب د الله بنده ول خو خپل علاج وکړه که نه، بیا به د نورو خلکو علاج وکړي. دغسې یو ډاکټر راغلی دی خصوصي، هغه سپیشلیسټ دی د سر د یختان چې د چا نه وي د هغې علاج کوي. د ډاکټر صاحب په خپل سر باندې یخته نشته دی، بیا چې کله یو مریض ورته ورځي هغه به ورنه واپس کېږي. ډاکټر صاحب له اول خو خپل علاج وکړه که نه، ستا په سر باندې یخته نشته دی، د الله بنده ورته نور علاج کوي.
همدغه مثال انبیاء علیهم السلام دی. انبیاء علیهم السلام روحاني معالجې دي. الله رب ذوالجلال هغه د انسانیت د روحاني علاج د پاره رالیږي. دې وجې نه الله انبیاء علیهم السلام معصوم ساتلی دي. هغوی ته د عصمت صفت ورکړی دی. د الله نګراني 40 غنټې په پیغمبر باندې وي. دغه نګراني د رب ذوالجلال د یو پیغمبر نه نه لرې کېږي. دې وجې نه یو پیغمبر هغه د سره لوی ګناه یا وړوکي ګناه کولی نشي. خلاصو حاصل زمانه خبرې دا دی پیغمبر معصوم وي. معصوم سمانا د وړو لوی ګناهونو نه پاک وي. د نبوت ملاوېدو نه مخکې هم د نبوت ملاوېدو نه وروسته هم او دغه قرآن مجید د ګڼو ایتونو نه ثابته ده د حدیثو نه ثابت دی. تاسو به یوې خبرې د زه توجه راوګرځوم. تاسو که د څومره انبیاء کرام علیهم السلام واقعات قرآن مجید کې لولئ تاسو که څومره واقعات هغه د سیرت په کتابونو کې لولئ تاسو وګورئ کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دریم کال اعلان کې نبی علیه السلام خپل قوم کوهی صفا باندې راجمع کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته سوی لبثت فیکم عمره هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. ای زما د قوم خلکو او ځوانانو او بوډاګانو او مشرانو او کشرانو او زما سره په یو معاشره کې په یو محله کې په یو کلي او علاقه کې ژوند تېرور کو. تاسو زما د کور ژوند کتلی دی. تاسو زما د بازار ژوند کتلی دی. تاسو زما هغه پټ ژوند کتلی دی. تاسو زما ښکاره ژوند کتلی دی. تاسو زما قرضېدل کتلی دي. تاسو زما تجارت کتلی دی. آیا تاسو په ما کې څه خبره بیامونتې ده؟ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. تاسو زه رښتونی بیامونته یم که دروغجن یم بیامونته یم؟ هغوی به یک زبان شو ورته وایي تاسو صادق او امین یې. هغوی هم د رسول الله د عصمت ګواهي ورکوي. هر پیغمبر چې خپل قوم ته دعوت ورکوي اول خپل ذات پیش کوي خپل ژوند پیش کوي. او تاسو وکتلي خلک خو بیا دومره وسیع نظرم نه وي. یو خلکو یو علاقه وه د هغوی مولوي صاحب په سیند کې لامبل نو چې خلک راله مولوي صاحب ته ویل یار ته خپله بستر واله ځه. او ورته ویل ولې نو ویل ته سیند کې م لامبې زمونږ امام وي. کراچۍ کې یو مولوي صاحب هماغه واقع که ده هغې واده کړی و. نو خلکو ورته ته ملا یې واده کې نو بیا چې خلکو وایي زه خیر بس خدمت له به یې کړی. بیا چې بچی وشو خلکو ورته ویل مولوي صاحب بس ته چوټي کې مونږ به ځان له بلې به هم راولو. زمونږ د خلکو سوچ خو دی د علما مونږ ته فرشتې ښکاري بلایي ښکاري انسانان نه ښکاري. اوس تاسو سوچ وکئ ستاسو په معاشره کې یو تبلیغي وي اب خپل ټول عمر په سود کې لګیا وي. داسې مثال ویم تبلیغیان ښه خلک دي. یو ملا دی چلو په خپل سود کوي او بیا معاشره کې څوک د سود نه منع کوي. هسې د جمعې په ورځ به یې د ممبر نه ښکته راګزار کوي که نه چې خپله سود کې اخته مونږ ته د سود خلاف خبرې کوي. هر پیغمبر خپل قوم ته چې دعوت ورکړی دی چا په ناپتول کې د کمې زیاتي نه منع کړي دي. که چې کوم قومونه هغه په لواطت کې بدعملۍ کې اخته و هغې د هغې نه بری کړي دي. څوک د یو مرض نه څوک د بل مرض نه لیکن قرآن شاهد دی چېرته څوک دا نشي ښودلی چې هغه قوم پاسېدلی په پیغمبر باندې ګوته اوچته کړي چې تر اوسه پورې په دغه مرض کې زموږ سره په خپله اخته وي. نن موږ څنګه مده کړي؟ د انبیا علیهم السلام د عصمت ګواهي قرآن ځای په ځای ورکوي. ها د پیغمبر نه لغزشات کېدی شي. لغزش څه ته ویلی کېږي؟ بې اختیاره یو څوک روان وي په خټو کې بې اختیاره د خپه وخوځېږي. پیس الله مونږ چې وایي خپې وښویده دغسې کېدی شي. ګورئ ګناه هغې ته ویلی کېږي چې انسان یې په قصد او ارادې سره وکړي. مونږ او تاسو روژه یو کله یو ګیلاس اوبه راواخلې تا ته ښه یاد وي زه روژه یم سره د دې یاد نه قصدن ګیلاس په سر راوړی اوبه اوس کې دې ته ویله کېږي قصدن آمدن. دا ګناه ده په دغه سړي باندې کفاره ده. دا ګنهګار دی عند الله. لیکن یو سړی دی اودس کوي هغې خولې ته اوبه ور واچولې ده نه غوښتل لیکن هغه اوبه خطا سره تېرې شولې. د ده قصد او اراده د اوبو تېرولو نه وه تېرې شولې. اوس روژه خو یې ماته شوه خو دی ګنهګار نه دی په دې ځکه په خطا او نسیان باندې هغه انسان نشي رانیوی کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رفیان امتی الخطا والنسیان زما د امت نه خطا او نسیان اوچت کړی شوی دی په دې باندې مؤاخذه نشته دی. لیکن د نبي نه که کله خطا هم شوي ده الله په دې ګرفت کړی دی. ولې د نبي مرتبه بلند دی. جاز وي که نه دغه سفر تیز وي اوچت وي
دې وجنه حدیث هم خطرناک دی مونږ په خپله ژبه کې وایو مونږ د عربۍ مقوله ده حسنات الابرار سیئات المقربین حسنات الابرار د هغه خلکو زمونږ او ستاسو د هغوی چې کومې نیکۍ دي حسنات الابرار سیئات المقربین زمونږ او ستاسو په نسبت باندې چې کوم خلاف اولا یو څیز جایز دی هغه جایز کار چې یو پیغمبر وکړي د هغه لپاره هغه معصیت او ذم ظاهرا حسابېږي دې وجه نه مؤاخذه کی تاسو ګورئ آدم علیه الصلاۃ والسلام د خوراک دغه ونې نه منع کړی شوی او جنت کې الله به نه خوري آدم علیه الصلاۃ والسلام وخوړه الله په معصیت سره تعبیر کو وعصى آدم ربه فغوا لیکن ته قرآن وګوره 14 سپاره د آدم علیه الصلاۃ والسلام په باره کې رب فرمایي فنسی آدم ولم نجد له عزما آدم علیه الصلاۃ والسلام نه هیر شوی و هغه مونږ قصد او اراده په دې خوراک کې هغه نه و بیا مونتی هغه اراده د قصد او د ګناه نه و کړي تاسو ګورئ موسی علیه الصلاۃ والسلام یو قبطي په دا سوک باندې وو هغه یو چا باندې ظلم کوو موسی علیه الصلاۃ والسلام راغې د هغې د پرې کولو کوشش یې کوته الله پرېږده خو چې د کله نه پرېښودو موسی علیه الصلاۃ والسلام یو ګزار وو ورته الله پرېږده اوس عموما په سوک سره څوک نه قتل کېږي دی ورپسې قتل شو نو دغې ته محترمو ګناه نه ویلی کېږي د دې وجې نه محترمو مونږ وایو پیغمبر د ګناه نه معصوم وي پاک وي کوم څیزونه چې قرآن مجید بعضې هغه په ذم سره په معصیت سره تعبیر کړي دي هغه ظاهرا دي صورتن ورته مونږ وایو مثلا تاسو یو سړی په روژه کې اوبس کې د هغه نه هیر دی زما روژه ده ته چې ورته وګورې صورتن په ظاهر یې یاره دا دومره غټ امیر صاحب دی مولوي صاحب دی اوبس کې روژې نه ده نیولې دا ظاهرا ګناه ده لیکن اصل کې دا ګناه نه ده دې وجې نه صورتن قرآن هغه په معصیت او ذم سره تعبیر کړي پیغمبر نه ګناه کله نشي صادر دی خبره پوهېږئ بل او دویم نمبر محترمو انبیاء علیهم السلام معصوم دي او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین محفوظ دي د هغوی نه ګناه کېدی شي لیکن الله رب ذوالجلال محفوظ ساتلی دي دې وجې نه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په باره کې زموږ عقیده دا ده صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین رب د ګناهونو نه پاک ساتلی دي که کوم ذکر یو صحابي نه خطا شوې ده د هغې نه یوه غلطي شوې ده هغې بیا په صدق دل سره توبه ویستلې ده او داسې توبې ویستلې ده چې د هغې د توبې د قبولیت اعلان رب ذوالجلال په قرآن مجید کې کړی دی رسول الله وسلم احادیث مبارکو کې کړی دی بلکې رب ذوالجلال صحابه کرامو ته سرټیفیکټ ورکړی دی قرآن مجید وی اولئک علی هدی من ربهم دغه صحابه کرام په هدایت د رب خپلو اولئک هم المفلحون دیو کامیاب دي قرآن وی اولئک هم الفائزون قرآن وی اولئک هم الراشدون قرآن وی اولئک هم المؤمنون حقا قرآن وی رضی الله عنهم ورضوا عنه قرآن وی دیو په هدایت دي قرآن وی دیو جنتیان دي قرآن وی د دیو نه رب راضي دی هغه صحابه کرامو په باره کې 450 زګوري کې قرآن د صحابه منقبت ذکر کوي د صحابه عظمت ذکر کوي د صحابه شان ذکر کوي د صحابه مرتبه ذکر کوي دې وجې نه زما ستا به عقیده دا وي چې صحابه کرام د الله په مخلوقاتو کې د انبیاو نه وروسته مقدس مخلوق دی دې وجې نه زموږ عقیده ده بعد الانبیا د انبیا علیهم السلام نه وروسته د الله په مخلوقاتو کې د ټولو نه بهترین مخلوق د صحابه کرام دی رضی الله عنهم اجمعین او د دې سره عقیده دا ده په صحابه باندې تنقید کول دا حرام دي صحابه کرام یو صحابي بستلی پلانکی صحابي دا ګناه کړی و پلانکی دا کار کړی و پلانکی دا کار کړی و د دې یادول حرام دی علما لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته ډېرې سختې واسطې راکړي دي الله الله فی اصحابي زما صحابو په باره کې تاسو د خدای نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ زما صحابه زما نه وروسته هدف مه ګرځوئ د خپل تنقید دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن ازاهم فقد ازانی چاچه دیو ته تکلیف ورکو ما ته تکلیف راکو ومن ازانی فقد ازل الله چاچه ما ته تکلیف ورکو هغه الله ته تکلیف ورکو او چاچه الله ته تکلیف ورکو قریب ده چې الله د سړی راونیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انس رضی الله تعالی راوي دی ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زه منتخب کړم زما دپاره صحابه منتخب کړي دي وسيجيء قوم يعيبونهم ويرقصونهم زرد یو قوم بلاشي زما صحابو پسې په بد رد وی جبه به خوځه غلطه خوځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیا هدایات راکوي فلا تواکلوهم خوراک مه کوئ د دغه خلکو سره ولا تشاربوا مسکاک ورسره مه کوئ
کفتار پالټیا نه کوي اخترونو په ورځو کې هغه پالټیا نه کوي تاسو راغی رضان وساتئ کویان درته جوړی دغه خلک الله پیغمبر فرمایي دغه پمپونو کویانو د اوبو رمزا وساتئ ولا تناکم رشتہ داري مور سره بکوي ولا تصلوا علیهم چې کله مړ شي به جنازه مو ودرېږه ولا تصلوا معهم الله پیغمبر فرمایي یو ځای ورسره منځم وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم تاسو یو څوک ګورئ زما صحابو پسې بد رد وایي ورته ووایئ ستاسو به دا شر باندې د الله لعنت وي او وجه سره محترمو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قرآن نقل کوونکي څوک دي وایي که نه چې څوک دي د حدیثو نقل کوونکي څوک دي د دین او د اسلام نقل کوونکي څوک دي هغه وخت کې پریس نه و انټرنیټ نه و موبایل نه وي صحابه کرامو په دغه سینو کې قرآن رسولی دی صحابه کرامو په دغه سینو کې دین او اسلام رسولی دی پوره دنیا ته صحابه کرام رسېدلی دي د رسول الله سره وفاداري وه هغوی په پوره دنیا په ګوټ ګوټ کې لاړ شه چین کې هم صحابي بېلابېږي لاړ شه افغانستان کې هم صحابي بېلابېږي لاړ شه پاکستان په خطه پېښابر کې هم صحابي بېلابېږي پوره دنیا ته صحابه کرام رسېدلی دي د رب دغه دین د محمد رسول الله دغه دین دنیا ته رسولی دی که ته هغه صحابو پسې بد رد وې د هغوی نه اعتماد وچته نو کم دین چې هغوی راوړی دی بیا په هغې باندې اعتماد کوم ځای پاتې شي دې وجې نه مجدد الفساني رحمه الله امام رباني مکتوباتو کې یو ځای کې اعتراض نقل کوي هغه اعتراضات چې شیعو کړي دي روافظو کړي دي هغه اعتراضات چې مودودیانو خپلو کتابونو کې کړي دي و عثمان غني رضی الله عنه په مال غنیمت کې خیانت کړی شوی وي او خلافت ملوکیت کې مودودي صاحب لیکلي دي مجدد الفساني هغه زمانه کې هغه اعتراض نقل کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس کې خودو او وی فرمایل دا د عثمان لاس دی بیت رضوان په موخه باندې خپل یو لاس کې خودو ویل دا عثمان لاس دی مجدد الفساني رحمه الله وی دي کې اشاره و دیتا مستقبل کې به خلک الزام لګي عثمان په دغه لاس په بیت المال کې خیانت کړی دی